د زاړه M4 و عادي M4 بیا یې وروسته A1 M4 راوړل دا تقریبا نوي وو په دې اخرو کې توزیع کړي وو ټولو قطعاتو ته یې ورکړه لکه دا 12 کنډکه د کمانډوس وو او 4 کنډکه د سپیشل فورسز وو دوی ته دا ټول نوي کړه ته مخابرې ورته نوي کړلې نو له دې نه معلومېږي چې M4 ډېر عمر نه لري دوی غواړي چې لکه وروس ونده له خپلې وروس چې له خپلې اسلحې نه چې تاسو غواړم مقاومتي اسلحه یې وایي یعنې ډېر عمر دوام کوي هغسې دوی نه غوښتل دوی داسې یو بارمصرف غونته سبا له دې چې نه لاړ شي او بل د امریکایي اسلحې هغه مهمات ډېر قیمته تمامېږي دا شاوخوا همسایه ملکونه د دې د مرمۍ کالتوس جوړ کړي دا ډېر قیمت ورته تمامېږي په دې چې دا ټول برنډ ده هغه المونیم نه دي دا په خپله هم له منځه ځي او دا ډېر مقاومتي اسلحې هم نه دي دا د امریکا ته راځي چې چامان یې سیمټ دي چې دوړه ګرد نه وي په دغسې چې کې د استفادې وړ دي او د افغانستان دا خاکزاره ریګزاره راځي لپاره دا اصلا دا اسلحې د وړ نه دي شو شایې جوړه ده دا د اوسني تکنیکي جنګ د سیکوبي دا د ننه د کوټو جنګ لپاره تخنیکي اسلحه ده خو دوامداره نه ده چې ډېر وخت یې پاتې سي لکه کلشینکوف چې 40 کاله بعد هم بیا هم دغه نه استفاده وسي M4 دومره مقاومتي نه ده 15 کلونه چې هم زمان د کار ونه واخلي اصلا قابل د استفادې نه دي بله خبره دا ده زه نه پوهېږم تاسو خو نظامیان یاستئ په دې مسایلو باندې پوهېږئ د جمهوریت مقابل کې جنګ کېدو مثلا په یو وخت کې به په 10 نقطو کې جنګ و د هېواد لا به په ډېرو کې جنګ و هلته به چېرته زخمیان وو هغه باید انتقال سوي وای چېرته باید وسله رسېدلې وای چېرته باید غذایي مواد لوژستیکي مواد رسېدلي وای چېرته باید هدایات اخیستل کېدل هدایات ورکړل سوي وای په دا ټولو مسایلو باندې په یو وخت کې موږ تاسې د اپریشن صلاحیت درلود صلاحیت هم په دوو اعتبارو درلود یو خو دا ول چې اردو وه او په یو تر یو حده پورې موږ تاسې هغه درلود ظرفیت هم جوړو او دوم دا ول چې موږ همدومره توان او پیسې او امکانات هم موجود و چې موږ په دوامداره شکل کار وکړو دغومره مهمات هم رسېدل دغومره وسلې هم رسېدې ته څه فکر کوئ که په دغسې حالات کې مثلا په دې ملایانو په مقابل کې په یو 5 نقطو د هېواد کې جنګ شروع شي لکه څنګه چې په د اولو کې په پنجشیر کې جګړه شروع شوه دغه رقم د منتشرې جګړې صلاحیت په دوی ولري دغه رقم خبره دا شوې ده که جمهوریت خو اول نه تر اخره پورې دا ټول په دفاعي سیستم کې پاتې شته یعنې دفاعي سیستم دوی تعرضي عملیات نه کول تعرضي عملیات هغه یو ټیم کې وو چې 2014 کې هغه چاپې ډېرې مؤثره وې او دوی ډېر سره تیت و پرک کېدل خو باندې چې د قاضي صاحب ډېر سخت مخالفت وکړو نو جمهوریت خو تر اخره پورې دفاعي سیستم کې پاتې شته او دفاعي سیستم نن خو ګډوډي نشته د دوی مخالفین خو ډېر ضعیفه دي که داعش ده که هغه NRF ده او که جبهې ازادي ده که چېرې لکه د جمهوریت غونته داسې مخالفین دوی ته پیدا سي دوی دفاعي جنګ توان هېڅکله هم نه لري او داسې چې خطر د دوی په سړک مثلا د کمپنۍ نه حرکت وکړي تر غزني پورې او داسې مخالفین لکه دوی چې جمهوریت ته وو اصلا دوی توان نه لري اصلا دفاع دوی نشي کولی ډېر پراګندګي به دوی منځته راوړي دوی خو چریکیان دي چریکي جګړه یې کړې ګوریلایي جګړه یې کړې ده په دې کې مهارت لري ډزو او دا ډېره نامرده جګړه هم لري دې جګړې قرار صاحب تا ته به بېکاره معلومه چې په اسلام کې هم داسې جګړې ته مشروع نه ده ورکړې دا ډېره یو نامرده جګړه ده چې نفر وولاوه او ورنوته په نامردۍ کې ولې هغه خو بېله بڼه ده خو دفاعي چې کله دوی مخالفین پیدا کړي او د دوی مخالفونه کره مخالفین ترورونه او بعد ترورونه جبهي جګړو ته سره ووځي جبهي جګړې هغه دفاع دوی نشي کولی که هغه پوسته وي که هغه خطر وي که هغه بیس وي او که هغه دولتي امکانات نور ځایونه وي تاسیسات یې دغه نه دوی دفاع نشي کولی او حتی دا درته ووایم چې دغه انتحاري چې کله وسوله ده په دې کې خاص مهارت افغانستان درلوده قرار صاحب په هندوستان کې چې دا کومه حمله وسوله دا د هندوستان والا د افغانستان اردو ته بورسي د دې په خاطر نه رالېږلې دا ترکیه او هندوستان چې دوی موږ ته چې شي را زده کړي دوی له موږ نه زده کول چې دا تاسو په انتحاریانو سره ډېر بلد دي دا څنګه بدون د تخریب دوی هم ژوندي نیسئ هم یې ولئ خو خفیفه اسلحه به وایه کانکریټ به یې والوځوئ یا به یې پلستر هغه داغګیري مرمیو دوی خو ډېر غیر منظم دا انتحاري له منځه وړي باور وکړه
دوی چې کله د شیانو باندې عملیات کوي دوی غټه بوشکه یو کور ته کېږي بسته کور په کور کې ماشومان ښځې یو صحیح ده یو مخالف پکې هغه بسته کور پرې راکېنوي دا ډېره غیر منظمه جګړه ده او ډېر غیر منظم بارود چې هغه امتحان شوي نه وي دا پکې استعمالوي بسته کور لاندې راکېنوي بیا دوی ته دا خوشحاله وي دا موږ له منځه ویوړو اصلا دوی مخامخ نشي ورتلی په تکتیکي لکه سکوبي وکړي زینه ورته کېږي او ټیم برابر کړي ورننوځي له M4 تومانچې نه غټه پورته اسلحه او لکه بیخي غټه چې ګرنیټ او داسې پور چې دروازو ته یې کېږي له دې نه باید غټه اسلحه په دننه د کورو کارو په منځ کې د تعمیراتو په منځ کې د دې نه باید غټه اسلحه استعمال نه کړي هر چا چې له دې نه تومانچه او M4 باندې دښمن یا انتحاري یا د شروشي له منځه وي هغه مسلکي عسکر دي نو په دې کې موږ ډېر خاص مهارت په دې منطقه کې درلوده دغه شاوخوا ملکو اصلا دا نه درلوده داسې مهارت چې کله نظام سقوط شو د لندن پارلمان کې یو سناتور وغږېده چې دغه بسته نظام دی وران شوی وای چې دوی یوه خطه جوړه کړې وه سلسلسي خطه یې ورته ویلې په لوګر کې وه دوی ویلې دغه خطه باید له منځه نه وتلې چې دا ډېره مسلکي وه یعنې بېحده ډېر مسلکي وه حتی زموږ سربازانو نه هم ډېره مسلکي وه نو په دغه جګړو کې موږ ډېر یو خاص مهارت درلوده دا مې اضافي معلومات درکړه او آخري خبره بیا هم درته کومه چې دوی د تعرضي جګړو لپاره کوم پلان نه لري او په دغه ډاکټر نجیب د حکومت نه دغه جنګ هماغسې په همغه سیستم پاتې شه په جنګ کې چې یوازینی د امنیت تغیرات راغله همدغه سکوبي وه چې دغه د کورو دننه عملیات وو نور هماغه پخوانی جنګ و او دوی خو له سکوبي سره بلد هم نه دي او د دفاعي جنګ هغه دفاع دوی نشي کولی تعرضي دفاع دوی نشي کولی هېڅ کله یې نشي کولی او د دې دپاره دوی کومه برنامه هم نه لري زه یې تعلیمات د نږدې نه په یوټیوب کې څارم بیخي غلط روان دي بیخي غلط روان دي یو خبره ده یو تعداد د سپیشل فورس استادانو ورته پاتې دي هغوی ټرنینګ ورکړی چې څه یې بلد کړي دي یو تعداد د منظم تعداد چې د فتح سوال چې ده بدري ټیټه چې ده دغه خو په پاکستان کې هم ټرنینګونه کړي وو دوی خو بیخي مسلکي خلک دي یو عادي طالبان دي چې دغه محلي غونډه کلشینکوف په غاړه او شاته یې واچوه یو چې ګوته په ماشه باندې ولاړې دا بدري ځواک ده فتح ځواک ده چې دوی وخت کې هلته میرامشاه کې ډېر منظم تعلیمات کړي دغو دوی باندې بیا د سپیشل فورس استادان چې هلته په افغانستان کې پاتې وو هغوی کار کې وکړ څه ناڅه یې جوړ کړي خو هغه څنګه چې د جمهوریت عسکر وو هغسې نه او دا د بدري او دا خلک خو سیدي دا خو حتی داسې معلومات دي چې دا بیخي پاکستان د فوج کې اتحاد دی دغه ده البته کوم چې په رسنیو کې ښي یا خو نه ځکه که موږ نه پرې پوهېږو تاسې غوندې یو څوک چې په نظام کې کار کړی هغوی بیا پرې پوهېږي خو دا هم په استخباراتي لیول خبره ده نو اکثره د SSG هغه دی SSG کمانډو ده د پاکستان په هر صورت او دا مخکې ما دا خبره کوله د تیر تاریخ په باره کې سره له دې چې نظر دا د عمومي نظر چې د طالبانو تیر تحریک چې و هغه تر د اوسني ډېر کم پاکستانی و هغوی اکثره مشران په افغانستان کې اکثره خو نه خو بعضې مشران افغانان ول د افغانستان خلک ول ځینې کورنۍ معلومې وې لکه د متوکل کورنۍ معلومه وه د یو څو نفرو داسې هغه نسب و سلسله دلته معلومه وه لیکن په هغه سربېر هم یوازې د کندوز له منځه چې کله هغه سقوط وکړ تیر امارت له کندوزه 2000 پاکستانیان په الوتکه کې د امریکې په هغه وخت کې مشرف و د مشرف او د امریکې ترمنځ د توافق په نتیجه کې چې دوی پاکستانیانو ته دا ضمانت ورکړ د همکارۍ په مقابل کې چې تاسو اتباع به موږ له کندوزه درته راوباسو 2000 دغسې دي پاکستاني فوجیان په هغه وخت کې له کندوزه راپورته کړی سول او دغه سول په د پاکستان کې تخلیه سول او اصلي دا موضوع بیا څه وخت افشا سو هغه وخت افشا سوله کله چې د القاعده خبره راغله چې القاعده څه ډول له افغانستانه ووتل نو معلومات دا و چې په دغو کسانو کې د پاکستانیان دوی کوم ایستل په دې کې دوی ځینې د القاعده غړي له دغه وایستل له کندوزه وایستل او ځینې خلک چې په افغانستان کې په هغه وخت کې لږ داسې هغه مشکل دا ول چې موږ اویرنس په دې حد کې نه وو د افغانانو دې مسایلو ته نه متوجه کېدل
خو ځینې خلک چې په هغه وخت کې هم لږ ډېر متوجه وو په کابل کې هم پوهېدل چې دلته هم په خاصو ځایونو کې پاکستاني فوجیانو او ډېر منظم کار یې کوو. مثلا پرېشخورو کې له اول تر اخره پورې پاکستاني فوجیان پراته وو. په شمالي کې چې کوم وسایط دوی د باغونو د خرابولو لپاره راوړل، دا وسایط چې وو د باغونو د خرابولو که بلډوزر و لوډر و دا مسایلو، دا اکثره دوی له دغه راوړل، دا دوی له پاکستانه دا وسایط راوړل، د پاکستان د فوج وسایط له پاکستان راوړل. خو څه کوي په هر صورت نور کوم بل دوست که په دې موضوعاتو باندې نظر لري، یو خو د هغه وویل مرخد صاحب تاسو ته مرکلی وایي، دغه احسن رور مخکې وویل چې زه په دې موضوعاتو باندې معلومات لرم. نو که د وسلو په اړه معلومات لرئ، د وسلو د نوعیت په اړه، د څومره وسلې د طالبانو سره پاتې دي، څومره وسلې پاکستان ته ولاړې، په څه اشکالو باندې ولاړې، د اولې مرحلې روسۍ وسلې څه رقم په افغانستان کې طالبانو له راتګ سره ترې تم شوې، 6,000 چاینه ټانکونه، په سوونو چاینه وسایط، د هغه د بي ام 41 دستګاوې، د بي ام 12 دستګاوې، د بي ام 1 دستګاوې، دا ټولې په افغانستان کې په زرګونو شمېر موجود وي. دا څه شولې، چېرته ولاړې، ترې تم شوې د طالبانو په وخت کې؟ په دغه موضوع باندې که معلومات لرئ په هر اړخ کې موضوع باندې مهرباني وکړئ. کارات صاحب سلامونه، نیکې هیلې تاسو ته د نورو دوستانو ته، الله دې روغ او جوړ واوسئ. وعلیکم السلام. نوم مې مختار دی، خو زه او ته په یو ځای پاتې کېږو، لیدل هم ډېر دي او الله مو ژوندي لره. کارات صاحب زمونږ د سترګو لیدلی حال د سقوط نه تقریبا 2-3 هفتې تر مخه د پاکستان د خوا نه دې لپاره مکمل مجهز او د شفاعت پوره هیئت دې ته جوړ شوی و. کوم ځای کې به په مشرقي زون کې خو دا زه د خپلو سترګو لیدلی حال درته یم، هلته به چې کوم کنډک تسلیمېده، کوم ټولی به تسلیمېده، هغه سلا به مکمل د موجودي په شکل باندې هغې د ترې نه ترلاسه کول د طالبانو، او هغه به د پولې هغې خواته د کونړ د لارې اوړېدله. دا خو موږ په خپله لیدلي، موږ کشفي تیارې لرلې په هغې وخت کې د سپینېدل په دا باندې، د هغې د لارې موږ لیدلي. دا لیدل په دې سلا کې M16 M4 M40 M42 دغه سلاګانې زیاتره دغه سلاګانې چې دا اپله او بله ورور مخکې خبره وکړه د سلا په نوعیت باندې که نه او په کیفیت باندې. صحیح ده د روسي سلا په مقابل کې امریکایي سلا دومره ښه نه وه، خو M16 یې ډېره ضعیفه وه چې ځکه هغه د ګرد او غبار او د هغه سره به بندېدله. خو که M40 و که M49 وه که M4 و دا یې فوقالعاده سلاګانې وې، ډېرې ښه سلاګانې وې، د همدغسې چې روسي ګنګونو لپاره ښکاره رسم کېده او ډېرې مؤثرې وې. او پاتې شوله د انتقال د مخکیني دورې ته وویلې، هغه خو ښکاره معلومه، زموږ نه تاسو ته ډېره بهتره معلومه ده. هغې وخت کې خو موږ ته دومره معلومات هم نه وړو، خو موږ وروسته چې دومره معلومات ترلاسه کړل چې هغه خو د جهاد په نوم د ټکردارانو هغه خو د کبار په ټول باندې هغوی ته ورکړل، هغه خو په هغه طریقه باندې ویستل او ویې وړلې چې ښه ښکاره دا خبره ټولې دنیا ته ښکاره وي، هم افغانانو ته. هو مننه. دا د وسلې د انتقال له موضوع بیا دا نوره ټوله موضوع موږ تاسو ته روښانه کېږي چې اصلا دا کیسه نو څه شی ده. یو سړی چې د خپل لاس وسله ورکوي بل چاته، هغه هم دښمن ته ورکوي، نو هغه معنا دا ده چې دوی خپل نظام ته هم نه دي ژمن. یعنې دا ځینې خلک وایي چې دا فکر کوي چې طالب چې دی دا په حقیقت کې یو اسلامي امارت دی، په اصطلاح امارت دی، او دا خلک چې دی خپل امارت ته ژمن دي. دا خلک د پاکستان د ګټو په اړه د هغوی د فرمانونو په مقابل کې باور په خدای وکړه که خپل امارت ته هم ژمني، یعنې امارت د دوی لپاره معنا نه لري په حقیقت کې، او د امارت په خپله جوړ د پاکستان د اهدافو د خدمت لپاره ده، د په خپله د پاکستان د فوج پروژه ده، د دې تر شا هدف د پاکستان اهداف پلي کېدل دي. په هر صورت دا خبره د وسلې خبره موږ هم ځکه راواخیسته او ځکه ورپسې چې ده که چېرته دا خلک خپل امارت ته ژمن وای، خپل امارت افغانستان نه درته یادوم، اسلام هم نه درته یادوم، بل کوم ارزښت هم نه درته یادوم، که دوی خپل دغه امارت چې بولیدې ته ژمن وای، لږ تر لږه په وسله به دوی لاس نیولی وای، وسله به یې نه
ورکولی. لیکن د اوس د یعنې په زرګونو میله توپانچې د اوس مخکې ورځو کې خبر راغی چې دوی وایي د دوی له ادارې اسناد افشا شوي دي په 6,000 میله که څومره توپانچې ورکې دي. دا خو 6,000 میله توپانچو خبره خو زما په نظر باید ډېره عادي اصلا د دوی چې وخت نا وخته دې ته ورته معلومات لیکوي د دې ښایي هدف همدا وي چې لغه اصلي موضوع خلک هغه کې غافله کړي. زه دومره خبر یم زموږ په دې هغه کې یو کلیوالو په طالبانو کې و، البته دغه کشر هلک و د محافظه کارۍ لپاره ورسره و. دا د محافظ کارۍ بخښنه وایم هدف یې دا و چې محافظ په حیث باندې ورسره و. نو دغه هلک په د غزني کې د دیک کې موږ د یونټ دغه لرو، یو پخوانی نظامي ځایونه دي، تاسو ته ښایي دوستانو ته معلوم وي. په دې کې وسلې په دغه اولو ورځو د دوی د راتګ کې دلته به وایي روزمره وسلې راتلې انبارېدلې به او سبا ته به ورکېدې. دغه هلک ما ته په خپله کیسه کوله، وایي ته باور وکړه هره ورځ به رالو یو کوټ وسله بې راوړې وه او بله ورځ به ورتللو یو خاشه دغه وسلو به هم دلته نه وه پاته. یعنې وسلې په دغه شکل ورکې کړې، بیخي یې ترې تم کړې، نابود یې کړې له خلکو سره. اوس بیخي نه دي په سلاکوټونو کې هم نه دي پاته، وسله نسته. اوس دا وسله دوی پاکستان ته یوړله خو هر شی وړي. په هر صورت مهرباني ما درته وویلې که نه چې هغې ته هغې یو مستقل کمیسیون ورته جوړ کړی و. هغه د زمونږ دولت تسلیمي به ورته په دې نظام کې ویلې که نه چې یو ټولۍ به بل ټولي مثال بل چا ته دولت تسلیمي ورکړی، قومندان ټولۍ به یا به قومندان کنډک و که نه، دې ته به هر یو شی قلموار ورته ذکر کوو چې دا عمره میله M4 دا عمره M16 میچل M4 بم افغان دا ټول شیونه به چې څومره وو دا به ورته قلموار ورته جدول کړو، ورته به ولیکل چې مثال 200 کلمه ټول دغه شو که نه وسلې شولې. په دغسې شکل ورته هیئت ټاکل شوی و. ما درته ویلې چې موږ په خپلو سترګو دا لیدلي دي، کوم چې موږ د کشفي تیارونه موږ څارلي دو، دومره ګټه زموږ په نظام کې راغلی و، دومره موږ لیدل چې په کوم ځای کې په کومه لاره باندې دا انتقالېږي. حتی مخکې تاسو ویلي چې د هوایي بمبار په دا باندې په دې اخري وختونو کې تیارې وي، ولې مهمات نه وو چې په هغې باندې بمبار شوی دی. کوردینات ورته موږ ورکړل، ترتیب به ورته وکړل، کله به هغه خبره د امریکایانو سره شریکه شوله. هغې د تاسو بله ورځ همداسې وویلې، هغې به خبره دا وه چې هغې د تعرض نه دی کړی، نو موږ پرې بمبار نه شو کولی. نو موږ ورته وښودل چې دغه شی دی، دغه تعداد کې نفر دی، دغه فعالیت دی په دغې ځای کې دي، دا څه وکړو بس هغې ته به هغه ټایم ضایع کړو او ساعت وروسته به خبره خرابه. او دغه د رینجرو د مهرباني قرار صاحب په ډېرې بښنې سره ایمرجنسي لاین کې مې موټر درولی، زه دا خبره کوم بیا کاته کېږم. مهرباني دغه دوه راپورونه چې موږ له دوستانو نه معلومات وکړه، یو نفر دا د ملا سنګین ورور ده بلال فاتح په نامه باندې، ده دا د موږ د کلي نه چې دا کله نظام سقوط دوی واکمن شو بیا ده بله ښځه وکړله، بیا د دې کلي کې ډېر نه نږدې روابط و. بیا موږ چې څنګه معلومات وکړو بیا هغه هلک د دوی ادعا وکړئ چې بلال فاتح بیا د دوی چې دا کله اسلحې انتقالولې دا بلال فاتح ده ډېرې اسلحې د پکتیکا له لارې نه انتقال کړې دا M4 بیا ده ورته ویلي وو چې دا یو میل M4 ما ته راکړه او ده بیا ورته ویلي وو چې دا چېرته انتقالوئ. دوی ویلی چې سبا ورځ دا نظام سقوط کېدونکی ده، دا اسلحې باید میرمشاه ته واړوو او هلته یې وایي واړولې. او بل په دغه څه وخت مخکې ملا هیبت الله دا اوازه کړې وه چې هغه ملا یعقوب یې خلیصله کړی او اسلحې د کابل نه کندهار ته انتقال کړي چې دوی کودتا کوي او دا کوي فلانی کوي. بیا هغه اسلحې کندهار ته په رښتیا یې ټول ډیپوګان نه راټولې کړلې، سیمور موټر یې ټول راټول کړه، هغه یې کندهار ته راوړه. کندهار ته چې څنګه راوړم بعد دغه نه دغه د انټرنیشنل ډېر یو غټ قطار چې تقریبا 15-50 موټره کېده دا یې په دې کې بار کړی وې. دا یې د برامچې د هلمند برامچه یو داسې یو ساحه ده چې د پاکستان او افغانستان او ایران ترمنځ دلته یو ساحه ده، دغلته د مواد مخدرو غټې کمپنۍ دي. دغه چې باندې جمهوریت وخت کې جمهوریت هغه نه درلود، تسلط نه درلود، دغه چې تننوزي چا یعنې ډېر مافیایي ځای و. نو دوی بیا بله ورځ ما یوه ویډیو ولیدله
وایي موږ برامچې ته هغه اکمالاتي قطار لاړه. اوس برامچه کې بیخي کور نسته، هغلته برامچه ما لیدلې وي، هغلته بیخي یو کور نسته، هغلته بیخي خلک زندګي نه کوي. صرف هغه خلک دي چې هلته دا پین جوړي، دا شیشه جوړي، ټابلیټه جوړي، کرسټال جوړي، هغه خلک دي. هغلته بیخي کور نسته، هغلته بیخي خلک زندګي نه کوي. هماغه خلک دي په اطاقو کې همالته شپې کوي او همالته د ورځې وځي پین جوړي. په کارخانو کې غټ غټ بیلر دي او اورونه یې ورته بل کړي. نو زه حیران دې ته پاتې شوم چې برامچې ته دا 55 موټره انټرنیشنل بار ترپال پیکاش د دې څه شي اکمالات تاسې وکړه. نه هغلته پوسټه شته، نه هغلته د تاسې کومې اوبې شته، نه هغلته داسې خلک اوسېږي. نو د برامچې سیمې ته دوی انتقال کړي. بعد دغه نه خو هغه سلام پاکستان ده. برامچه ډېره نږدې ده، لکه 3 مایلو کې پاته د پاکستان تاسیسات دي، پوځي دي، جایونه دي. نو دغه کې زه بیخي مشکوک یم. یعنې دا 100% زه مطمئن یم چې دا هغه هستې انتقال کړي چې دوی د کابل نه راټولې کړي، د ملا یعقوب نه چې دوی ولا کودتا کې کندهار ته یې راوړي. بعد د دغه نه په دې نامه باندې برامچې نه خواته پاکستان ته واړولې. دا دې طرفو ته خو یو خبره قرار صاحب ډېر وبخئ، زه به در سره ناست یم، زموږ د ماشومان داخلم چاکر نه سمه اجازه دی یو څو دقیقې قرار ته. مهرباني او ملخیت صاحب مهرباني. اول خو سلامونه ټول دوستان ته. ولا خوشحاله چې قرار صاحب ډېره موده پس داسې لایف سره بنډار کوو. هغه د ټویټر او دا بنډارونه خو داسې دي، هغه بیخي لکه هغه جدا کیسه ده. دغه لایف کیسې او د ملګرو دوستان نظریات او ولا خدای څخه سړی هم خفه کېږي هم خوشحاله کېږي. بیخي دا دوه خبرې دي. دلته یو ملګري خبره وکړو، میرویس عمرخیل هم په خېټه په مرمۍ وویشته، خو دا مردار نه شو. ما ته خندا راغی، یو چا کمنټ کړی. نو سړی زه خو د خدای بنده یم، نو خدای پاک ته باتمان ګران وم چې زه خدای پاک ساتلی یم. نو خبره دا ده چې ولې ته نه خبر چې دوی دلته خدایي اعلان کړي په افغانستان کې دوی خلکو ته عافیه کوي. قرار صاحب بخښنه غواړم، یوه خبره کوم له ټول نه مخکې اول مې د ماول سلامونه. هغه چا چې خبرې کړي دي هغو ته که اجازه یې دلته ملګري د لاندې ډېر ناست دي، ټول منتظر همدې ته دي. چا چې پوښتنې کړې هغه که نور دغه نه لري هغه دقت چې لاندې ملګري ناست هغه به راځي. خو بیا هم بخښنه غواړم قرار صاحب. ونه ښه خبره ده چې نوبت باندې خبره کوو په نوبت باندې، ځکه ملګرو ته اکثره وخت ګیله درېږي وایي تاسې پوره نه. خو مهرباني وکړئ امرخیل صاحب. بس ما چې نوبت تېر کړ، زه هغه اخلاقي او انساني اصول ځکه ډیموکراتیک اصول ځکه مراته وم چې بس څو دقیقې چې ستا د خوا ولا زه هوست یم که نه هوسټي به مې ما تا ته درکړې وای، زه به درته په نوبت راکړم. موږ همیش په همدغه اصولو باندې زه همیش تاکید په همدې کوم چې قانونمند او قانون باندې باید خپله موږ چې کله قانون ومنو دا ټولو ته بیا ستونزه حل ده. نو خبره هغه دي نه بیرته سره کومه چې هغه یو چا لیکلی وی چې دا په مرمۍ وویشته خو مردار نه کړو. نو وسړی زه باتمن خدای پاک ته ګران وم او زه به یو نیک انسان وم چې زه یې وساتلم. خیر پر صورت راځو اوس دې پاس ته چې قرار صاحب په ننګرهار کې دا د ننګرهار په اړه ځکه هغه زه په دې وروستیو کلونو کې خو موږ تګ راتګ ننګرهار کې وو. ننګرهار کې یو قمندان و، هلته به پولیسو ته عسکرو ته بیچارهګانو ته به وچه ډوډۍ نه رسېده. دی به کلتونونه ځان ته جوړ کړي وو. او زموږ یو 2-3 ملګري له کابله ورغلي وو چې په جمهوریت کې مړ. نو دی چې کله ورغلي وو د ده کور ته وو چې دا کشفه شي لیدلی وو. نو د یو ملګري دا اوس هم انګر امیرزاده نوم دی، په کابل کې دی. ده ویلي چې دا که عادل نظام وي او عادل قمندان وي نو په همدا اوس په کونړ کې عسکرو ته، په لغمان کې، په نورستان کې عسکرو ته وچه ډوډۍ په سختۍ رسېږي. په میاشتو کې دوی غوښه په سترګو نه ویني. او د ده په کور کې دا قصر ځان ته جوړ کړی. زه دا چای نه څښمه، کاسه مې کړی او دغه چای د ده په کور کې نه وڅښلی. دا سړی اوس هم په کابل کې دا زموږ ملګری که چا د ده چای نه وڅښلی. آفرین، دواړه سره وطندارانو، هغه هم دم دی وطن و هغه بل هم دم دی وطن و. جنګونه به وشول. زموږ یو نږدې خپل و په دانګام کې 2 هفتې دوی قرار صاحب
خو دغه جمهوریت نه خالم ډېر سره بیان کړي دي موږ نن په دې وسلو باندې غږېدو په دې وسلو میراسمو باندې څه همدا وسلې کیسه خو لږ هغه وایي خبره باید سړی شروع کړي هغه یو هدف ته ورسوي که نه کیسه په دې وه چې په هفتو کې به هغه عسکرو ته عایشه ویباته نه رسېده لیکله خلکو ورته ډوډۍ وړه په دانګام و په دغه کونړو په دې ځایونو کې بالاخره کیسه به دا شوه چې کله به دا د دروغو جنګونه دوی ډیزاین کړه بدبختانه دا خو زما ستا کار نه ده قرار صاحب نه ته نظامي سړی و نه زه نظامي سړی وم دا د هغه وخت د مقاماتو د استخباراتو د دوی مسؤلیتو د والي د وزیر د دفاع د رئیس د امنیت دغه ولایت د رئیس د امنیت وروره دا موضوع بل طرف ته ولاړه جمهوریت له وسلې به ګوره قرار صاحب ورور مې یو خو ستاسو هغه نه معلومیږي چې له کوم طرفه موضوع ته لګیا یاستئ موږ په دې باندې غږیږو چې پنجابیانو په 2 دورو کې د افغانستان ټوله وسله حتی د دفترونو سامان یوړ په پېښور کې په سړکونو باندې خرڅاوه په لاهور کې مال غنیمت بازار درته ولګاوه د افغانستان د مال د پنجابي ته او بس په دغه باندې راسه وروره ناکه خوسې خپل عقدې مه وباسئ مهرباني نه خپل عقدې خو دغه خبرې دي وا قرار صاحب دغه خبرې نه دي دغه خبره غلطه ده چې جمهوریت د افغانستان بس په دغه خبرې ته راتلی چې جمهوریت د افغانستان وسلې پاکستان ته ورکولې نه جمهوریت او پاکستان سره دښمنانو یو تعداد اشخاص پکې شریک یو تعداد اشخاص هم نه دي کړي دا خبره دروغ ده زه خیر اوسني موضوعات راځو سره برم سره معلومیږي مهرباني دا اوس وروره ټول زموږ وسلې ټول مهمات وروره تورخم نه باباک وروره په میرامشاه او څوک د پوسټ دا ټول وروره وسلې چې څه په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو دا ټول لاړل پاکستان ته لاړل او کله داسې تصادفي د ګمرک په مالونو کې ونیول شول هغه بیا د ګمرک خلک شاهدانو مجبورول چې هغه عکسونه ترې وباسي او ویډیو ترې وکړي هغه تورخم کې چې نیول شوي وسلې په کانټینر دغه اوس که نه دغه د ملایانو په دوران کې وروره اوس وسله په افغانستان کې نشته وسله ځکه نشته چې ټول پاکستان ویوړل ټول څه چې درلودل وروره د دوی وسلې هغه زاړه هغه پولیسو سره د دوی د پاکستان پولیس سره به هغه زاړه ټوپکې چینایي ټوپکې اوس ټول ورسره فور دي دا یې د کومه کړل په میلیونونه په زرګونه وسلې دغه څومره چې ول دا ټول پاکستان ته قاچاق کړل دا ټول یې ویوړل هغه ته واړول سم صحیح په کانټینرونه یې بار کړل دا تورخم لاره خو داسې لاره ده چې دلته خو ډېر داسې ټرانزیټي لاره ده په دې غیر قاچاقي لاره خو په دې د پکتیکا د پکتیا صاحبه د خوست د قندهار د لارې په کانټینرونو وسلې پاکستان دومره دغه د امریکایي وسلې او دومره مهمات د دغې ملا صاحبانو د دوی په کومک سره بعضې خرڅ کړل وسلې تجارت هم شول قاچاق هم شول او بعضې هغه استخباراتي لوبې همدا وې چې ورور دغه شی نه باید ټول راټول کړو په موږ او تاسو دغه تا په خپل فیسبوک کې موږ په خپل فیسبوک کې دغه ټولو رسنیو کې ټول ویډیوګانې ډک دي چې وروره کانټینر موټرونه او دې موټرونه به د ملي اورډو بارول دا به تلل پاکستان ته اوس خلک وایي چې ولا موږ په ګټه یو که پاکستان نه پاکستان خو ډېره په ګټه ده دا اوس هره ورځ چې یو موسسه تړل کېږي او بله ورځ دا د جی آی زیډ موسسه وتړل شو رسما خپل کارکوونکو سره خدای پاماني وکړو خو لاړو اسلام آباد کې دفترونه یې پرانېستل اوس ګټه موږ وکړو اسلام آباد وکړو او بله ورځ دغه سویډن دفتر موسسه وایس وروره بخښنه غواړم تا دغه سرو بیخ ولا کې بیخي معلومېږي خلکو هم دغه ډېر ښه سبقونه خیر نه خپله سمه ده دا سرو بیخ خو داسې ده چې د کله حقایق وایي دا سرو بیخ خو ځکه نو صحیح ده نه ولې زه نه شم کولی وسړیه نو خو خبره دا ده چې خبره د وخته په څومره خلاص جامع او په ثبوت سره خبره مې خلاص کړه چې وروره زموږ وسلې د افغانستان د اردو څومره چې موږ ته راکړی او ټول پاکستان ته انتقال خو لاړل وروره اوس په افغانستان کې څه نشته اوس د مخکې ملګري یوه خبره ډېره دغه وکړه مثلا دا اوس یو سوال دی یو څوک یې باید جواب وایي وایي په بارمچه کې نه بیس شته نه هلته د وسلې د ساتلو امکانات شته نه هلته دومره غټ نظامي حضور شته او یو داسې سپاټ دی یو داسې برخه ده په دې تورخم د کرکې په امتداد
چې هلته یوازې قاچاقي کارونه کېږي، مخدره توکي دي، مخدره توکو فابریکې او دا مسایل دي. هلته وایي 25 ټرکه د وسلو یا د وسایطو باري او ترپارونه پرې راکشي. اوس دا موږ اوس او دوی وایي چې موږ بارانچه